د اسرایلو په تازه بمبار کې 80 فلسطینیان وژل شوي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه برید له ګڼې ګوڼې په ډکه سیمه شوی چې کیدای شي د وژل شویو شمېر تر دې هم لوړ شي. سرچینې دا هم ویلي چې د غزې په شمال جبالیا کمپ کې هم پر یوه کور د اسرایلو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ 10 غړي وژل شوي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ټولنې ویلي د اسرایلو بمبارۍ د مغازي او د کډوالو د 2 نورو کیمپونو بریج او النصیرا ترمنځ لارې هم تړل شوې چې د ژغورنې عملیات یې له خنډ سره مخ کړي. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي پر غزه د اسرایلو په بمباریو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمېر له 21,000 اوښتی چې ډیری یې ماشومان او ښځې دي او 54,000 نور ټپیان شوي دي. په بل خبر کې اورئ چې پکتیا کې د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت 3 چک ډیمونه جوړیږي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکو خبرداری ورکړی چې په پکتیا ولایت کې د یاد وزارت له لوري شاوخوا 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو د 3 چک ډیمونو د جوړېدو چارې پیل شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه چک ډیمونه د پکتیا په زرمات، روحاني بابا او سیدکرم ولسوالۍ کې جوړیږي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې دوی پلان لري په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د اوبو چک ډیمونه جوړ کړي. د یادولو وړ ده چې په پکتیا کې سږکال د اوبو په سطحې د ټیټوالي له کبله په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د اوبو ځینې کاریزونه او چینې هم وچ شوي. اوسیدونکي وایي چې که ورته اقدامات ونه شي نو ښایي چې پاتې هم وچ شي.